خبر ته غوږ مه ږده زمونږ دا موږ دواړه جنګي ګوره زمونږ د دې غمو بزنس دی که تاسو یې کوئ نو دا د مونږ فری درکو بزنس دی او بیا یې زما یاد ته ورسېدله ښه اوس دا خلک خبرې نه کوي دا یو غمی چې دی که نه دا د یو کړو روپو دی دا اوچته کوي که دا اوچته کوي دا په پو دی چې دا نک دی دا دام ډایمنډ دی ښکاره دا هم ډایمنډ دی دا نن نه موږ 50 کاله مخکې موږ پیدا نه اوهو بابا خان اوهو امن ګل نه واچو بکری واچو کنه لړم کو ښه دا روغ لیونی دی ښه مونږ خو یو لړه که اوله سقا کړي دي په خټو کې خطرې زموږ دا د لایټونو والا دی که دا یو لایټ په څو لګېدلی دی پنځه لکه لایټونه پکې لګېدلي دي لایټونه لګېدلي دي لکه 5 लाख روپو لایټ پکې لګېدلی دی که چې شپې ګرځي نو بیا لایټونه دروازې نه وي مینهوالو خوښ هم نه ده بیا ما سره خبره راغی نه تاسو نه کوم مینهوالو چې د ښه مزېدار د دې مخکې سټونه راله جوسونه راوړئ راوړي مینهوال ما ته ووایه چې زه یې در راوړم نه مینهوالو راوړئ چې موږ جوسونه موږ به ته چېرته جوسو پسې تللی ما در راوړل هغوی موږ به ته چېرته جوسو پسې تللی یو چېرته ځې موږ جوس پسې تللی یو تکړه مینهوال دي چې تا له به جوس راوړي ولې داسې مه کوه داسې مه کوه ته موږ جوس پسې تللی یو چېرته چابي ورسره یې داسې پته لګېږي زنګ مینهوال کنفیوز دي وایي دا تاسو چېرته یې موږ په سوزیلیم کې نو مړې هغې ته کوم دغه وایي موږ په بیریا موږ په بیریا های کیو موږ په هایو کیو هایو څه کوي هایو هغه څنګه موږ هایو که نه اوهایو یاره مینهوالو دا اوهایو چې دی که موږ اوهایو کیو جي به چکر لځم ځکه دې نوم زه ډېره کمفیوز د امریکې سټیټ دی اوهایو د اوهایو نوم نه راتلو اوس خو دې زده کړو که نه ما ته وایه چې زه دې رسوم تا سره خو دې سره خو خرګاډی نشته ما سره جنت ته نه ځي نظم در سره بس نه ځي را سره نظم بس ستا لاره جدا او د دې جدا ستا دا او زما دا بوټان راکړه لاس کې بیا داسې زه داسې ځم پراته یې دلته څوک نه وګوري نه ولې څه پته لګېږي هغه دې خو مینهوال مې یاد کړل پاپړ ډال هغې وایي ماشوم وایي زه یې نه خورم تاسو له به ترې راوړي دا پاپړ نه وړي پاپړ نه خورم الرجي ده الرجي نه ده څه شی دي د ناستې ځای هم نشته که نه مینهوال ډېره وخت پس ونه ودرېده لیوني دي لیوني په توګه ځمکه ګرځي موږ اوهایو ته راغلي وو موږ اوهایو د امریکې په اوهایو ښار کې ګرځو امریکې په اوهایو کې وو راځئ مینهوال داسې راځئ راځئ مینهواله موږ سره اوسئ اوهایو چکر وکړو سټی وي داسې راځئ راځئ تاسو باندې موږ د اوهایو چکر وکړو د نلکي تازه اوبه در باندې څښو زه به هم لږ ځان راولم که نه داسې راځه جی مینهوالو تاسو زمونږ د افغانستان جنډه د دې دوو ایکټرانو جنګ واورېدو که نه دې څومره ښایسته جنګ دی خپلو کې او زه ورته یم چوپ شئ څوک هم نه چوپ کېږي بس نه دی چوپ کېږي زموږ په څه نور دی په سر مې های خیر دی بابا خان راځي هلکان دي هلکان دي وړکې دي ای واچو ښه پیزار مونږ چا پسې ګرځولی نه شو کجورې او هلته هغه زمونږ سټریټ کې چې دي هغه سرې شوي دي وا ماشاءالله هغه سرې شوي دي ښایسته کجورې شي اوس مې ډکې دي دا به څوک هم پرې نږدي دا به د پخېدو نه مخکې کوتره کېږي دا ولې اخوا چېرته سایډ ته کېنئ نو کورونه تیار هم شو مونږ چې ورته وزټ ته تلو
مونږ اوهایو ته راغلو او دا د اوهایو سټریټ دی که سټیټ دی سټیټ دی که سټریټ دی خو یو دی نو مونږ دا اوهایو کې دا انګلیش زده کړی کېنه اوی خدای هغه شالته کې زموږ په شان دي نمبر دا پاکستان په سکول کې ده وای پاکستان په سکول کې زده کړی دی نشه تالکان ډرامه کوي کوي به کنه پیژنې پیژنې ممجي کني پیژنې والله داسې یو ملک شته چې تا نه پیژني یا به نه پیژني دا اوهایو پورې خلک پیژني دی اوهایو ته چې او افغانستان جنډه دلته ګرځي دا د افغانستان جنډه دا چې داسې پیور شو راځي ولې پې ورځي افغانیانو ولې ورځي پرېږده چې هغوی خپل انجوایمنټ کوي انجوای کوي لر پښتون بر پښتون یو افغان یو افغانه دا زموږ غلط فهمي ده موږ ټول یو خلک یو خو څوک پوهېږي نه په دې خبرو باندې وایي لر پښتون او بر پښتون څوک لر دی او څوک بر دی خو پښتون دی که هغه په امریکا کې مې یو پښتون وي حقیقت خبره پښتون دی اوس موږ پښتانه یو اوس که موږ په پنجاب کې هم ناست وو پښتانه خو یو موږ ډاډو پښتانه موږ پنجابیان یو ته څه شی ته ووایه موږ پنجابیان پنجابیانو رنګونه هم شول رنګونه خو د پنجابیان شوي ته صحیح زه پښتنه یم شکر الحمدلله او د صوبه سرحد بلبله یم بلبل سرحد صدر علي خان بلبل پنجاب نادر علي خان دې سبا یو نوم زیاتي کو چودري نادر علي خان تا به چودري دغه ته په نکاح کو نثار ته دا د چودري نثار دغه ده شیخ رشید نه مړ شیخ رشید خو اوس یې مې پینډۍ ته وروستو شیخ رشید ته زما عمران خان پکار دی بس شیخ رشید ته به م ریکویسټ کړو هسې م واده نه دی کړی تم کواره یا غم کوه هغه عمران خان چې دی هغه کې چانس نشته خو شیخ رشید کې چانس شته مکراني داسې قبضه مکراني نه ملکاني عمران خان ډېره غټه دوکه کړې ده عمران خان ته زموږ اپیل دی که څلورم واده کې دا له نادره ګورې ډېره خفه ده په دغه واده باندې زړه یې چاودی دی ولې ستا عمران خان سره لګي څه ما خو به په مخکې دغه ورکول څه که نور څه یو که نه چاټ مساله شته خدایم پنې که تاسو به اوس چاټ مسالې خورئ جی مونږ د چودري نثار په حلقه کې یو او زما دا خور چې ده کنده پنجاب ته روي زه پنجابی یم نو ما وایي زه دا چودري نادر علي خان شم ما وایي زه کیرن علي خان شم د کې پي کې سره تعلق لرم دغه یو چې ده دا صدر علي خان شو دا هم د کې پي کې زم د کې پي کې سره تعلق لرم جی مینوالو نن سبا خو زه جی اسلام آباد سره تعلق لرم دونه ښایسته موسم دی دومره ښایسته موسم دی راشئ مونږ سره اوسئ مونږ سره اوسئ مینهوالو جوسونه راوالی ایسکریم راواخلئ بس ایسکریمونه راوړئ جوسونه راوړئ دلته مونږ ناست یو مونږ ستاسو په انتظار یو جي خو په موبایل کې نه شوې ده لکه چې غوټۍ پړسېدلې وه نو غوټۍ دې کې ګرمۍ پړسولې وه سم راوړی خو په خپلو پیسو څه شی وکړه په خپلو پیسو د دوی په پیسو راوړو په خپلو پیسو راوړو که نه هغوی ته یم که تاسو یې او کښېنئ ورته یو ځای کې او ویې خورئ ښه نادره جان نو وایه که نه دا پرس نه ورکوې دې مینهوالو له نه داسې کار به وکړو چې دا به دې دله رالرې کړمه دا نور پرس ورکړه لږ لټونه وټونه خو ته راپرېږدم زموږ شادوګانو ته وګوره هغه دي راکړه لکه لټونه خو ته راپرېږده تا خو ځان نه دغه جوړه کړې ده د چا خوښې شیخ رشید شیخ رشید خو ښځه یې مختې غر کړه
مې که خواخي د چل بګو ته به شیخ رشیدو کې زه به جهانګیر ترین وکم او دې له څو خوښ وو ابل څه دی هغه زما دغه خوښ دی څوک شاه محمود قریشي نه علیم خان ښه جي زما د خور له علیم خان شو زه به جهانګیر ترین وکم ځکه چې هغه پکې لږ ښه دی غوړ غوړ دی علیم خان هم ښه دی خو دا دغه چې دی که نه دا زموږ دا ویډیو وایرل نشي تباه و برباد به شو وایي به درې واڼه جیل کې ور واچوئ علیم خان پښتون دی علیم خان پښتون دی خو کم یو ججو دا هغه زوم دی دا هغه زوم دی هسې نه هغه ما خپل چې سینګل دی خو زه بس صحیح ده که نه خورې که سینګل وي او که ډبل وي زموږ یو سسویمه ده خو بس د صحت نه به ډبلې نه که ښځې او بچي وي او کار څه وي خپل کار به کوي خو موږ دې ټایم کې ښځو بچو څه کوي موږ به هم ساتي که نه څوک به ساتي موږ هم ساتي که نه زموږ خو صرف دغې سره غرض دی نور څه سره هم نشته جي موږ له دې جي ګاډي کې پټرول میټرول اچوي او د خوراک پیسې د راکوي بس موږ به صرف ګاډي کې پټرول اچو ګاډي کې به ګرځو راګرځو چکرې به لګو او خوراکونه به کوو او نور دی بس خپل کورونه کې عمران خان دی او که علیم خان دی او که جهانګیر ترین دی او که شاه محمود قریشي دی او که شیخ رشید دی خپل کار به کوي بس زموږ دې سره کار دی چې موږ له دې صرف د ګاډي خرچه او د کور خرچه څنګه ورته وي چپ شه مړې ته عمران خان نور څه غواړې هغه څنګه ورته وي یو میرو چې خپل ورځاني شه بیا به ګورو اوس دې کې یو میرو اسه وایي که د ښکلي ارزاني شي بیا به ګورو چنګړیانو دا هم وخت دی غریبي ده غریبي ده خلک یو جانان بس دی چې د ښکلو ارزاني شي بیا به ګورو نادري له خو شعرونه هم ډېر ښایسته ستا یو شعر مخکې هم ډېر زیات وایرل شوی دی او وایي د جولۍ مې تنګه او څه شی وایي ستا د ښایست ګلونه ډېر دي بس دا مینهوال ته به زه ووایم دا به خیر دی زما دا وایرل شي وایي ستا د ښایست ګلونه ډېر دي ستا د ښایست ګلونه ډېر دي او جولۍ مې تنګه زه به کم کم ټولومه ته ووایې ځه نن دا تا چاته ډالۍ کړو تا خو ستا د ښایست نه ګلونه بس چا دې قدر مینهوالو ټولو کس پوه شولو نه چپ شئ ته څه وایې زما مینهوالو زما د ښایست ګلونه ډېر دي جولۍ مې وړه کم ټولوئ تاسو ووایې نادري زه اسم نه یم لکه دا شعر زما طرف نه ډالۍ شو مینهوالو ته زما دا شعر چې دی دا ټولو مینهوال ته ډالۍ شو وایي ستا د ښایست ګلونه ډېر دي جولۍ مې تنګه زه به کم کم ټولومه ښځه ورږه بل شعر ورته وایم وایي ډېر ښایسته شعر دی غوږ شئ ورته تاسو واه کوئ خیر دی که څه نه شئ ویلی ویم نه زه به زمونږ نه یو شعر ویم زه زما نه بیا هېرېږي که نه زما میموري لږه کمزورې ده ښه زه ویم دا شعر زما نه هېرېږي که نه نه ته مه وایه ما نه هېرېږي بیا که نه وایي دا دغه یو شعر دی دا څه ورته وایي وایي څوک چې لاس درکوي ته ورکوه غېږه څوک چې لاس درکوي ته ورکوه غېږه څوک چې غېږ درکوي ته یې په خپو لوېږه او په یارۍ کې شرم نشته دی کیرن او یا لتا نه ته له یاره مخکې کېږه واه 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 خپل وطن ته راشه اخوا که ستا دا شعر بېکاره جانان خپل وطن ته راشه که خلک ډېر دي پې آباد دي ورکې که جانان خپل وطن ته راشه چې یو درې څلور چپلې سهار خورې درې څلور پنځه ماښام نو وطن به هم پې آباد وي او دا به هم پې بیا آبادوي د دیوه زمونږ یو ملګری دی الله دې خاورو سره وبخي جهانګیر ترین جهانګیر عدل جهانګیر عدلو د هغه یو شعر دی وایي اشنا په کور کې ګورم د جومات د منارې نه اشنا په کور کې ګورم د جومات د منارې نه کیسه د عبادت مې هسې کلي کې خوره شوه جی دا د خدای بخلي جهانګیر عدل ډېر لکه ډېر زړه پورې شعر و چې هغه به کله ډېر زیات سور کیو او ډېره زیاته مینه به یې په چا راغله نو هغه به اکثر دا شعر ویل وایي اشنا په کور کې ګورم د جومات د منارې نه او کیسه د عبادت مې هسې کلي کې خوره شوه او یو بل شعر دی مینهوالو تاسو ته یې ډالۍ کومه دا هم زمونږ د یو افسر الله دې وبخي هغه هم یو 15 ورځې کېږي چې
حق رسېدلی دی د هغه د شعر زما ډېر زړه پورې دی نو زه یم چې تاسو ته هم ډالۍ کړي هغه دا دی وایي چې لکه ونه مستقیم په خپل مقام یم لکه ونه مستقیم په خپل مقام یم بهار را باندې راشي که خزان دا ولې وخاندل که بهار را باندې راشي که خزان ماشومان په ټال ناست د ټال نه وغورځېدل ځکه خندا نو خندا به درسته کړې وه دا شعر خدای بخښلي شعر او تا ډسمس کو خندا یو ځل به ته بیا وایي لکه ونه مستقیم په خپل مقام یم لکه ونه مستقیم په خپل مقام یم که بهار را باندې راشي که خزان واه 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 که خزان او راشي او که بهار راشي نو جی مینوالو څومره ښایسته د شاعرۍ یو ګلدسته مونږ تاسو ته پیش کا نو په دې کې د پلار خوشحاله نه دی مونږ به هماغه خبره وکړو چې په دې کې هم دوی خوشحاله نه دي دا څنګه مونږ یې ویرلو چې د ماکه کې کس دا دغه خو ډېره غټه ده که نه چې کول چا دغه هغه مو چپ نوم والو اولم لایف روانې جی مینوالو شاعرۍ مزه وکړو که نه والله خلکو خو ډېر انجوای کړو دا شاعري نو مینوال تاسو خو ټوله زموږ د شعرونو څه جواب رانه کړل او کمې ګوتې رالیږي واه 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 ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه اله زما نه موبایل په دروازه کې پاتې شو ټولې داسې هلو څوک او که نه مینوالو څه کې جوس رالیږئ وعلیکم السلام جی بل څوک جوس ته سکیم نه هسې جوس کې نو زه خیر دی که په تنګول کې څوک هم مینوالو څوک پته نشته وې سکې او سکې څه کوم ګډېږم شعرونه بیا شعر او شاعري هلکانو ته ډالۍ کوم جي دې هلکانو ته چې کوم ناست دي مونږ ته زموږ په شان اوزګار ناست دي مونږ ګوري جي مونږ هغې ته شاعري ډالۍ کوو لږ ته خو یې کاولی یلکه یلکه ساجده ساجده اواره څه شو زموږ هغه ښکلي ښکلي خاپیري څه شو ګلونه څه شول ساجده ها جی دا پنجاب او پېښور یو ځای شوی دی نو تاسو ګورئ خور او ورور دي چېرته خور او ورور دي موږ باندې دا خوله ماته کړو نه د پېښور کې دا وړه ارزان دي دا پېښور کې لګه موږ به باندې خوله ماته کړو پنجاب داسې اسان کار بې ناسته په پنجاب کې مینوال دا وګوره هر ځای کې پښتون خپلې سرې سترګې چلی که نه قسم دی که سترګه مې د پنجاب نه شرمېږي د پنجاب نه قسم دی که زما دا نیمه سترګه م شرمېږي بس هلته نه دمکیانې راکوي पंजाब जाने सैलाब जाने हैं और पठान जाने रमजान بس ته کنه بس ته داس دغه ځان نه ما جوړه دوس دي سر یا لکانو ته د ځان خې دغه خواخ ځان نه ما جوړه پریدا دغه دي هلو پریدا وړاندې دي دا پنجاب دی اسه تنګول مکو خا 400 کې او کپی خبر د فزول تنګول مکو پوه شوې سدي سکوم په ویډیو کې مې ګوره خو ما تاسو فزول کالونه مکو 400 کې ښه ستران پن کا شاته مکو تنګول بن کا بای دا وګوره مینوال پنجاب په دا وګوره پاسای ماته وخوړه دا وګوره زمونږ د مینوال ته نشي ویلی دا هغه تنګولو والا دي نه 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 اوس تنګولو والا نه وایم سوري جي زه تاسو نه معذرت کوم ساجده نه دا راکه چې ورته ووایم څه ورته یاست نو ونه غونډې پرې چوت شي که نه بیا به پکې دغه وشي هغې ته څه وایو سپګې سپګنې
یا به خلک وایي کمه آرټسټه ستا به نظر ولګي خو چې کله په هغې کې سپږې وشي مینهوالو سر یې دغه کړی دی نو په کار دی چې پرېږده چې لږ وچ شي هوا یې دا وګوره دا تاسو ته دا خپلې زلفې ښایي دا وګوره یا خپلې زلفې درته ښایي یا ګونګټۍ وړو کې چې کېږي ګونګټې دا خو زما په رښتیا سره وګورېدل پاسئ د زلفو لاندې وده پاسئ دواړه سپږنې وایي پاسئ د زلفو لاندې وده دا کور ښکلی ټول ټایل لګېدل جی او جی بالکل جی دا نیم سپین دی او دا نیم تور تور دی دا ولې دا تور نه دی جی بلیک اینڈ وایټ دی دا خیرن شه هغه شاتني کلر ته وګوره ګولډن دی ګولډن جی مینهوالو مونږ چې دی که نه به زمونږ به خپلې خبرې وکړو بس تاسو مسې ډسټرب کړی وئ لګیا وئ په میسیجونو مې ګوتې ماتې شو وایي ستاسو د ګوتو نه زار قربان او لوګې او تاسو خپل کار وکئ مونږ به خپل کار وکړو صبر وکړه که نه زه لږ پوه یم که نه یو خبره کوم داسې کار مینهوالو چې مونږ تلو کوم ځای ته تلو نتیاګلۍ ته ریکارډینګ له تلو که نه دا اوس زما په هند کې دې سره یو ځل سر ګورم که نه دې کې د خالد رزاق او بل څه کوم یو دی اجازمیر اوس راغی مونږ ته ګوري او راته خاندي هغه ورځو کې جي دا یو موبایل نه وګوري دا تصویر به زمونږ پته نشته د اوهایو پورې رسېدلی اوهایو د سټیټ ته به تللی وو هغه ډرامه وه کومه ډرامه وه چنګاریا یوه به نو که مونږ سره اوس کیمرې والا موبایل وي دا تصویر هم درېږي نو مونږ څه کوو مونږ یو بل هم داسې پکې کتلي دي چې لکه چې اوس مونږ دلته راغلو اوس لکه چې کور کې تیاره وي نه ښکاري بار ورته ایله ښکاره شي ایله ښکاره شي که نه ځکه ورته وایم چې خورې جی که تاسو اوهایو ته راتلل غواړئ نو راشئ نو راشئ جی مونږ به تاسو لبره بند کړه نه نه صحیح دي مه بندوه دا نه دغه مه جوړوه د چا خوښې دا رال پکې واچوه د ګلزاده نامه دې مې ماده خو دې غر کنه ګلزاده پکې چانو مې یاد شو د جی دا ګلزاده خواښې ځان نه جوړئ ګلزاده جی زموږ خپل دی ګلزاده جی د دې یو میړه دی هله دا خوری دی خورې مې دی د خورې چېرته بل نوم به دې اخیستی وی تم د دې په خبرو کې راغلی د دې ژبه دې اختیار کړله کښېنه مړې په ارامه دا هم دا خبرې وګورې زه نه کوم ښځه مونږ نه خو د علي شامور جوړه شي علي شاه مور به زه وروسته پرېږدم خو ځان مې کنټرول کړی دی هېڅ خبره نه ولې دا دغه ته دا ویستم غاړې ته اچوي الله دې نه کړي الله دې نه کړي الله دې نه هغه څه کوي هغه جی دغه ډیګري به مونږ تاسو له هم درکو هغه خو لکه نو ته غلطه خبره دې وکړه که نه ته به زه به یې وروسته پرېږدم څه مطلب وروسته به یې پرېږدي په منډه کې دې تکړه یې دا هغه لږه غټه نشي منډه نشي والی دا لږه سمارټ ته نادره به داسې منډه وایي منډه را سره چې داود شاه به یې وروسته پرېښی داود شاه خو نه سخر دی الله دې غر کنه کا څه دی دغه ستا د سخر څه نوم دی داود شاه نه دی الله مکه زما د سخر ښایسته نوم دی چې څه نوم دی شا په شا وزیر اعظم وایي ما نه خو یې توبه شیخ رشید دغه رور دی شیخ رشید قصد ته غلط نوم شو سوري جی مونږ دغه دا اعظم نو پکې یاد کړو پورا نو خو وزیر اعظم دی کنه نو وزیر اعظم دی نو وزیر آها ما دې نه چې زه ورسره خبرې وکړم چا سره خبرې ساجده یا لکه ساجده جی مونږ پارک ته راغلو او مونږ لږ زموږ موبایل کې چارج نشته زه به موبایل چارج کوم چېرته چارج کوم کور کې به چارج کوم بټن نشته نو په څه کې به ورکوم چارجر مې نه دی راوړی دا دغه یې ورکړې دا غوږ کې چې ورکړې که نه ظالمان ستاسو هم ژوندی نه یم خوښه الله دله ډېر عمر دل امین جی سره ستاسو مونږ ریکارډ کې څه کوو سره ګوره مینهوال موږ سره ګوره موبایل نشته دا د دې موبایل دی دا موږ پیسې ریکارډینګونه کوو یو موبایل لا پیسې راولېږه چې یو خو واخلو که نه موږ سره نشته موبایل جی ستاسو موبایل به په څه شو شي دا وګوره دا بالکل دې سره موبایل نشته نشته حقیقت خبره ده خبره یو ورکوټ دی دا موبایل دی سره 3310 ما سره خو هغه دا موبایل هم نشته دی
3310 موبایل دی ورسره جی دې سره 3310 موبایل دی بل موبایل ورسره نشته نو بس که تاسو چېرته زکات مکات ورځې کمې کمې دي دا وګورئ مینهوالو دا یو پکې ټان نه راپرېوتی دا دی خو لګیا اوس ایکټینګ میکټینګ یې کولو چل چله نشته هغه په دغه کې ناست دی دا وګورئ دی پکې خپل پرفارمنس کول چې راپرېوته دا وګوره مست شو مستي ورکې راغله ماشومان دي خو بس دې سره به څه کوې نو هغې لګیا دی یو وایي مونږ شرابیانو درسې د ټال نه راپرېوته هغلته دي کم دی کې دي نظر نه نه ښکاري یار بس زه به دا موبایل بند کړم ښه زه مینهوالو بای 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 د شیخ رشید دې ښځې ته مې اجازت ورکوي جي د جهانګیر ترین دې ښځې ته مې اجازت ورکوي جي او دا حلیم خان دې عمران خان خو موږ دغه هغه لا صبر وکړه هغه کون شي که نه کله مړ شي ښځی مړه شي بیا به ګورو زه اوکې جي الله پامان بای باړه نشته یار